د امریکا د دافع هوا یا په هوا کې د توغندیو د خنثی کولو سیستم چې ټاډ نومیږي د شمالي کوریا په لور نصب شول. دغې سیمې ته نږدې اوسېدونکو کوریایانو د دغې پرېکړې پر ضد لاریون وکړ. د ټاډ د دافع هوا سیستم لومړني لوازمات د تېرې میاشتې په لومړیو ورځو کې نصب شوي ول. جنوبي کوریا او واشنګټن وایي چې د ټاډ د نصبولو یوازینی هدف د شمالي کوریا د توغندیو مخنیوی کول دي او د چین اندېښنه بې ځایه ده. چین د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا څخه جدي غوښتنه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د چین د ستراتیژیکو امنیتي ګټو ته د تاوان رسولو له پریکړو ډډه وکړي. د ټاډ د سیستم نصبول فسخه کړي او دفاعي سیستم بیرته له سیمې وباسي. شمالي کوریا په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر بالستیک توغندي وازمویل او اوس داسې اټکل کیږي چې د چین لخوا د سخت مخالفت او د نړیوالې ټولنې لخوا د بندیزونو پروا نه کوي او د اتومي وسلې د شپږمې ازموینې دپاره چمتووالی نیسي. د جنوبي کوریا حکومت وایي چې د ټاډ د نصبولو وروستۍ پریکړه د شمالي کوریا د پرونیو نظامي تحریکاتو په ځواب کې وکړه. شمالي کوریا باید پوه شي چې موږ ټاډ دفاعي سیستم ولې نصب کړ. دا د شمالي کوریا د اټومي او توغندیو د ازموینې ځواب دی. د ټاډ د سیستم پر نصبولو د سږ کال په لومړیو کې کار پیل شوی و. د شمالي کوریا برسیره چین او روسیه هم د دې سیستم سخت مخالفت کوي او د دې سیستم قوي رادارونه خپلو هیوادونو ته تهدید بولي. خو جنوبي کوریا وایي چې ټاډ د شمالي کوریا د تحریکونکو نظامی کړنو ځواب دی. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون، واشنګټن.